بسم الله الرحمن الرحیم د ورډپریس دریم درس ته درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول جوړ اوسئ. په تیر درس کې موږ د سافټویر ډاونلوډینګ انسټالینګ او کنفیګریشن مکمل درس ویلی و. هیله ده چې په هغې درس پوه شوي یاستئ. په دې درس کې به تاسو ته وایم چې ورډپریس ته څنګه لاګین کیږئ، څنګه لاګ آوټ کیږئ او خپل ویب سایټ څنګه لیدلی شئ. نو راځو خپل درس شروع کوو. د درس د شروع کولو څخه مخکې تاسو ته وایم که زما چینل ته نوي راغلی یاست چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما هر یو درس تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. نو راځو خپل درس شروع کوو. تاسو به راشئ براوزر ته. په براوزر کې به دلته ولیکئ لوکل هوسټ سلش به واچوئ. خپل د ویب سایټ د پروجیکټ نوم به ولیکئ ورډپریس. هغې نه وروسته به یې څنګه کوئ انټر به یې کوئ. د انټر کولو څخه وروسته تاسو ته به د خپل ویب سایټ لومړۍ پاڼه یعنې هوم پیج یا کور پاڼه چې ورته ویل کېږي هغه به څنګه شي راخلاصه به شي. دا ګورئ چې تاسو په ویب سایټ باندې ډېر یو ساده تیم څنګه شوی دی د ورډپریس له خوا نه خپله څنګه شوی اپلای شوی دی. بای ډیفالټ چې کوم تیم وي هغه څنګه دی هغه دا یو تیم دی. موږ به وایو انشاءالله چې څنګه کولی شو چې په خپله خوښه باندې یو تیم په خپل ویب سایټ باندې څنګه کړو اپلای کړو، یا څنګه کولی شو چې یو تیم په خپله خوښه د بل ځای څخه ډاونلوډ کړو او په خپل ویب سایټ باندې څنګه کړو انسټال کو. نو دا به انشاءالله په وخت سره وایو. دا ستاسو د پروجیکټ ستاسو د ویب سایټ کور پاڼه یا هوم پیج شو. اوس درته وایم چې څنګه تاسو خپل پروجیکټ ته ستاسو خپل ډیشبورډ ته څنګه لاګین کیدای شئ. تاسو به لوکل هوسټ ولیکئ. لوکل هوسټ وروسته سلش وروسته د خپل پروجیکټ نوم څخه وروسته به تاسو بیا سلش واچوئ. هغې نه وروسته اډمین ولیکئ او انټر یې کړئ. تاسو به څه وشئ ډیشبورډ ته به راشئ. اوس درته وایم چې څنګه تاسو له ډیشبورډ څخه یا د خپل ورډپریس د ډیشبورډ څخه څنګه لاګ آوټ کیدای شي. تاسو به راشئ دې ساحې ته. دلته لیکلي دي اډمین، هغې وروسته ایډیټ پروفایل او هغې وروسته په اخر کې لیکلي دي لاګ آوټ. تاسو به په دې لاګ آوټ باندې کلیک وکړئ. ګورئ تاسو د خپل ډیشبورډ څخه څنګه شوئ لاګ آوټ شوئ، یعنی د خپل پروجیکټ څخه ووتلی. اوس که چیرې بیا خپل ویب سایټ لیدل غواړئ تاسو به څه وکئ، تاسو به دلته راشئ وبه لیکئ لوکل هوسټ سلش د خپل پروجیکټ نوم انټر. نو تاسو شو تاسو خپل بیرته هغه ویب سایټ ته راغلی. بله مهمه خبره چې تاسو به یې په اورېدو سره خوشحاله شئ، د دې کورس ټول درسونه به څنګه وي پروجیکټ بیس وي. زه تاسو ته یو ویب سایټ ښیم چې موږ به خپل پروجیکټ هم د هغه ویب سایټ په شکل باندې څنګه کوو پر مخکې وړو. تاسو ته هغه ویب سایټ څنګه شو راخلاص شو. نو موږ به انشاءالله خپل ټول درسونه د دغه ویب سایټ په شکل باندې څنګه کوو د پروجیکټ بیس باندې مخته وړو. تاسو دغه ویب سایټ بیا خپله هم کتلی شئ. زه به دغه لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې هم در پرېږدم. نو درس تر همدې پورې بس دی. تاسو په دې درس کې وویلی چې څنګه کولی شئ چې خپل ویب سایټ ووینئ، څنګه کولی شئ چې د ورډپریس ډیشبورډ ته لاګین شئ او څنګه کولی شئ چې د ډیشبورډ څخه لاګ آوټ شئ. نو دغه ټولې خبرې موږ په دې درس کې وکړلې. هیله ده چې په دې درس باندې پوه شوي یاستئ او که کومه پوښتنه ولرئ نو په کمنټ کې پرېږدئ. اوس لپاره الله مو مل شه، بریالي اوسئ.